قدرمانو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د绵竹年画په نوم د نوي کال انځورونه د چین د سیچوان ولایت د شیاو د الکداري د年画کلي ځانګړتیا بلل کیږي او د پنځاوارو تاریخه یې د چین د دولت په کچه د غيرمادي کولتوري میراثونو په لیست کې شامله شوې ده. دغه کړی په چین کې د کولتور او سيلانۍ په همغږۍ سره د کړیو د چټک پرمختګ یوه نمونه هم بلل کیږي. د绵竹年画په نوم د نوي کال د انځورونو د پنځاوارو د تاریخي تاریخ د چین بیسون زمانې ته رسیږي چې تر اوسه پرې شاوخوا 1000 کلونه اوښتی دي. دغه ډول انځورونه په زړه پورې او رنګارنګ نقشې لري، مشهور تاریخي شخصیتونه، ولسي افسانې او دودیزې ډرامې او کیسې پکې یادېږي. دغه تاریخه په 2006 کال کې د چین د دولت په کچه د غیرمادي کولتوري میراثونو په لومړي لیست کې شامله شوی او د همدې کړي د کولتوري او سیلانیزو چارو د پرمختګ لپاره یې ښه زمینه برابره کړې ده. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې د دغه کړي د پرمختګ لارې په اړه معلومات درته وړاندې کړم.年画کړي د نوي کال د انځورونو د چارو د پرمختګ د پیاوړتیا لپاره نوښتګاره لاره پیدا کړې او د دغو انځورونو د تولید، عرضې او پلورنې بشپړ ځنځیر یې جوړ کړی دی. په دې مناسبت د دغو انځورونو د پنځاوارو دودیزه طریقه په نوې زمانې کې بیا ځلنده شوي او کډوال هم ترې ګټې اخلي. دغه کړی د نویو ډولونو تولیداتو د نوښت لپاره هلې ځلې کوي او د نوي کال د انځورونو په اړه د خامکدوزۍ، بنسي تولیداتو، جامو او د ماشومانو د لوبو د آلو په شمول د څه باندې 10 سیستمونو کابو 1000 ډوله نوي تولیدات یې تولید کړي دي. یا د نوي تولیدات د نوي کال د انځورونو له ځانګړتیاوو مالامال دي او هم د عصري ډیزاین مفکورې ترې ښکاري چې د سیلانیانو ډېر خوښیږي. د دغه کړي تولیدات کابو 50 هیوادونو او سیمو ته صادریږي او د چین د دودیز کولتور یو پیژنده کارت بلل کیږي. دغه راز ځایي کډوالو د کولتوري او سیلانیزو چارو د ښه پرمختګ په رڼا کې په کړیو کې د آسونو د ځغاستې ډګر، د اوبو د لوبو ډګر او د ګلونو باغ جوړ کړی او په خپلو کورونو کې یې رستورانتونه، هوټلونه او کافي خانې آبادې کړي چې ښې ګټې ترې اخلي. د معلوماتو له مخې په دغه کړي کې د هوټلونو او رستورانتونو شمېر 40 ته رسیدلی او هر کال کابو 1 میلیون سیلانیانو ته خدمتونه کوي. درنو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. نیکمرغه اوسئ.